هر څه پرېږده خو قرآن درنه هېر نشي، دا د پاک الله فرمان درنه هېر نشي. قدرمنو کتونکو، عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې موجود یم. نن له تاسو سره یو داسې ویډیو شیر کوم چې دا ویډیو د یو جومات متعلق ده. په دې جومات کې د لمونځ کولو یو جدا خوند دی. تاسو به په ډیرو جوماتو کې لمونځ کړی وي، خو د دې جومات لمونځ یو جدا مزه کوي. کومو انسانانو چې په دې جومات کې لمونځ کړی وي، هغو انسانانو ته معلومه ده چې د دې جومات د لمانځه څومره خوند دی. قدرمنو کتونکو، دا جومات د کراچۍ په ښار ډیفنس فیز 2 کې جوړ شوی دی. د دې نوم مسجد توبه دی، خو انسانان یې په ګول مسجد پیژني. دې ته ګول مسجد ځکه وایي چې د دې چت ګول دی. په ګول مسجد کې د کار شروعات د ستمبر په میاشت 1966 کې شروع شو او د نومبر په میاشت 1991 کې مکمل شو. یعنی د 3 کلو په وخت په ټایم دا مسجد کمپلیټ شو. د دې ډیزاین چې کوم انسان جوړ کړی دی، د هغه نوم بابر حمید چوهان دی. په دې کې د انجینیرینګ فرایض ظهیر حیدر نقوي تر سره کړي دي. د ګول جومات ټوله ځمکه 5570 مربع ګزه ده. په دې ځمکه چې د جماعت بلډینګ جوړ شوی دی، د دې رقبه 15312 مربع فوټه ده. ګول جماعت یو مینار هم لري چې د دې جګوالی یعنی د دې اونچایي 160 فوټه دی. د جومات ځننه حصہ چې په کوم ګول چت قائم دی، په دې ګول چت کې وړې وړې شیشې لګېدلې دي. د دې شیشو تعداد 80,000 دی. د جومات اندرونی دیوالونو کې شاوخوا د سنگ مرمر وړې وړې ټوکړې لګېدلې دي. د دې ټوکړو تعداد 1,58,000 دی. په دې جومات کې په یو وخت 10,000 انسانان لمونځ کولای شي. په جومات کې ځننه که یو کس سوکه آواز یا غږ هم وکړي، نو دا غږ په اسانۍ سره په جومات کې ځننه هر یو کس اورېدلی شي. دا جومات د پاکستان بلکې د دنیا په مشهورو جوماتونو کې شمارل کیږي. تاسو به د ډیرو مشهورو جوماتو نومونه اورېدلي وي چې په هغو کې د مسجد توبه یعنی د ګول مسجد نوم هم شته. ګول مسجد د کورنګۍ په مین روډ یعنی په کراچۍ ښار کې چې کورنګي ته کم روډ تللی دی، د دغه په سایټ کې قایم دی. د دې مسجد شاوخوا روډونه چې کوم دي، په دې کې که یو کس پر دې روډ باندې تګ کوي او د هغه نظر پر ګول مسجد ولګیږي، نو ګول مسجد هغه کس په دې مجبوره کی چې د دې مسجد دید وکړي. تاسو که کراچۍ ته راځئ یاسته، نو د ګول مسجد
دیدار خامخا کوئ او په دې کې لمونځ او نفل خامخا کوئ. هغه ځکه چې دا نفل او لمونځ انسان ته ډیر سکون ورکوي. قدرمنو کتونکو، امید لرم چې تاسو به دا معلوماتي ویډیو خوښه سوي وي، ځکه زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، تر بلې خوندورې ویډیو پورې مه په لویه لاس سپارلي یاسته. د الله په امان.